افغانان و دوی ته پر خپلو پښو ولاړ تر اوسه پورې لا نه یو، خو بې غیرته نه یو. پخوانیو نظامیانو ته د ملا یعقوب لخوا غوړ خبر راغی، وایي بیرته راشئ موږ مو په قدر پوهیږو. د افغانستان امارت اسلامي د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب د تیر نظام له تللو پیلوټانو او نظامیانو څخه غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. نوموړي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یوې غونډې ته په خبرو کې د تیر حکومت نظامیانو ته په خطاب کې ویلي چې بیرته هیواد ته راوګرځي دوی به یې تر تیر نظام ډیر عزت، قدر او درناوی وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان افسران او پیلوټان هیڅ درناوی نه کیږي او په خبره یې پخواني نظامیان د افغانستان سرمایه ده او د دې سرمایې په قدر امارت اسلامي ښه پوهیږي. د دفاع وزارت د سوان سرپرست دغه راز څرګنده کړې ده چې د افغانستان د 100,000 کسیز پوځي ځواک جوړېدو چارې په بشپړېدو دي. د یادونې ده چې امارت اسلامي د خپلو پوځیانو لپاره د لنډمهالې روزنې بهیر پیل کړی دی او په لنډه موده کې ډېر روزل شوي سرتیري فارغ کړي دي. مجاهد له هغو هیوادونو چې د افغانستان هلیکوپټرې ساتلي غوښتي چې یا د هلیکوپټرې افغانستان ته وسپاري. نوموړي نن کابل کې د هلیکوپټرو د پریډ مراسمو کې ویلي موږ په درناوي له هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان چورلکې او پوځي الوتکې له ځان سره لري غوښتنه کوو چې افغانستان ته د هوایي ځواکونو د الوتکو د راستنېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د دفاع وزارت د بیان له مخې نوموړي افغانستان ته د یو شمېر افغان پیلوټانو او تخنیکي انجینرانو له بیرته راتګ نه مننه کړې او د یو پیاوړي هوایي ځواک رامنځته کېدو ډاډ یې ورکړی دی. د طالبانو د هوایي ځواک قماندان مولوي امان الدین منصور یادو مراسمو ته ویلي چې اوس مهال د افغانستان د 289 پوځي الوتکو څخه 50 الوتنې ته چمتو دي. هغه زیاته کړې چې ځینې نورې الوتکې تر ترمیم لاندې دي.